په ایچ پی کې د ارې اړوند چې موږ سره نور کوم میترز دي ارې مرج دی او ارې کمباین دی. نوم نه ښکاري چې کله موږ غواړو دوه ارې سره یو ځای کړو سره کمباین کړو سره کنکیټ کړو نو موږ څه کوو د ارې مرج او یا هم د ارې کمباین استفاده کوو. نو ګوره مثال موږ سره یو ارې دا د ا په نوم باندې پدې کې احمد جواد کریم محمود دی او بل ارې د بي په نوم پدې کې 200 دا دواړه یو ځای کول غواړم لکه په دا ډول. نو زه بس کومه زه به لیکم چې ارې مرج او ارې مرج چا سره کار کوي هم انډیکس سره کار کوي او هم اسوسییټیو ارې سره کار کوي او کمباین هم استعمالولای شم او کمباین یوازې انډیکس ارې سره استعمالېږي خو دواړو کې فرق هم موجود دی. څه فرق دی هغه عملي ګورو. ها اوس به څه کوو؟ اوس به داسې کوو چې موږ باخلو یو ارې لکه څنګه چې مخکې اخیستو احمد مې واخیستو جواد مې واخیستو دلته راغلمه کریم به واخلمه زه هلته به واخلمه جاوید. صحیح شو دا یوه شو. دلته مثال د خبرې نم په نوم یو ارې اخلم په دې کې نمبر اچوم مثال 3000 او 15000. اوس زه غواړم دواړه سره یو ځای کړم دواړه چې کوم سره یو ځای کړم نو د یو ځای کولو لپاره به څه کوم زه به ورته لیکم چې ارې او بیا به ورته لیکم چې مرج نو دواړه مې مرج کړو او دلته لومړنی چې کوم ارې له چا سره مرج کول غواړم زه ورته وایم چې سټي به مرج کړي له چا سره بیا موږ سره نم دی له نم سره به یې مرج کړي. اوس ګورئ اوس به څه که زه اوس راشم سفري لوډ کوم نو موږ ته به څه وایي موږ ته یوازې چې کوم ارې ګوره دلته موږ چې پرنټ آر کړی سټي م پرنټ آر کړی نو دا داسې نه کوي چې تا سره همدغلته به مرجینګ کوي نه دا ارې او دا په خپل ځای پاتې کېږي ځکه دا ګوره سټي کې موږ یوازې سټي ویلیو وښودل شو او کله زه راشم مثال د خبرې د نم ویلیو وګورم نو دا به موږ سره یوازې د نم ویلیو شو کېږي چې 3000 او 15000 نو دا چې کله مرجینګ کېږي تا ته یو درېیم ارې درکوي ځکه دا او دا به سره یو ځای کېږي تا له به یو بل ارې درکوي نو به تاسو یو بل ویریبل به واخلئ مثال د خبرې نیو ارې په نوم باندې یا مرج ارې په نوم باندې یا هسې چې تاسو نوم ورکوئ او دا به راشي ورته به ولیکئ چې ما ته اوس نیو ارې وښیه انټر یې کړه سیف یې کړه سفري لوډ کا نو تا ته څه وي احمد جواد کریم جاوید 3000 او 15000 نو څه وکړو دا ارې او دا ارې سره یو ځای کو او موږ ته چې راکو بل ارې راکو. اوس که زه دې نه اسوسییټیو ارې کریټ کړم مثال راځم په ا کې احمد دلته راځم مثال د خبرې په بي کې جواد او دلته راځم په سي کې کریم په سي کې کریم او دلته راځم لیکم چې په ډي کې جاوید. اوس دا دواړه سره کمباین کوم دا موږ سره اسوسییټیو ارې دی او دا موږ سره انډیکس ارې ده. اوس ګورو چې موږ سره ریزلټ څه راځي که زه راشم سفري لوډ کوم نو سیم ټو سیم هیڅ مشکل نشته بس تر دې ځایه پورې اسوسییټیو شو تر دې ځایه پورې تاسو څه شو دا انډیکس شو خو که چېرته داسې کار وکړم چې دې ته راشم او دې ته ولیکم چې مثال د خبرې ا هلته یې ور واچوم او دې به بي کې ور واچوم نو ا او بي خو موږ بر هم لرو که نه اوس به څه کېږي اوس به تاسو وګورئ چې څه جوړېږي او راشم سفري لوډ کوم نو ګوره چې په دې او په دې کې باندې کوم ویلیو هغه لرې کړی شو او دا پکې ور واچول شو. نو دلته تاسو خیال کوئ چې کله تاسو اسوسییټیو ارې سره مرج کوئ نو هلته به د دوه کیس ته ګورئ که چېرته کامن کیس پکې پیدا شي نو هغه کامن کیس والا لومړنی چې دی هغه به اوور رایټ کېږي هغه به ختمیږي او د هغه په ځای چې دا کوم نوی دی دا پکې ور اچول کېږي نو دا موږ سره د ارې مرج خبره وه. نو دا موږ سره د ارې د مرج کولو طریقه وه چې کله موږ دوه ارې سره مرج کوو او بله خبره دا ده چې بس دې طریقه دا وه نو دا موږ سره خبره چې دا موږ سره د ارې د مرج کولو طریقه ده. اوس یو بل موضوع ده په دې کې ارې کمباین. اوس ارې کمباین څه کار کوي ګوره د ارې کمباین کار داسې ده که دلته راشم ورته ولیکم چې مثال د خبرې نیو ارې او ورته ولیکم چې مثال د خبرې ارې کمباین او هلته ولیکم چې موږ سره دا سټي ده وګوره چې څه دې جوړېږي دا موږ سره سټي ده او دلته موږ سره چې دی نم دی خو یوې خبرې له به خیال ساته چې کله هم ارې کمباین استعمالوي نو په دې ارې کې چې کوم ویلیوز دي او په دې ارې کې چې کوم ویلیوز باید دواړه مساوي وي مثال دلته څلور ویلیوز نو دلته هم باید څلور ویلیوز وي کم و زیات نه مني نو دلته به زه راشم ورته به ولیکم چې 6000 او دلته به ولیکم چې 7000 نو څلور په هغه کې دي څلور په دې که زه اوس راشم سیف یې کړم او سفري لوډ کړم نو ګوره د دې لومړني ارې چې کوم ویلیوز دی د دې نه کی جوړوي او د دویم ارې چې کوم ویلیوز د هغه نه ویلیو جوړوي نو ګوره په احمد کې 3000 راغی په جواد کې 15000 راغی په کریم کې 6000 راغی په جاوید کې 2000 راغی. نو چې کله هم پروګرامینګ کې ستاسو ضرورت وشي د لومړني ارې نه ته کی جوړول غواړئ د دې چې کوم ویلیوز هغه د کیس شي او دغه چې کوم ویلیوز هغه د ویلیوز بیا ته کولای شي د ارې کمباین څخه استفاده وکړي او لومړی چې کوم ارې ته پاس کې هغه به کیز وي
او دویم چې کوم اره ته پاس کې هغه وتا سره ویلیوز وي. نو دا موږ سره د نور میتھډز اره مرج او اره کمباین.